علیکم ملګرو پښتو بنوري پیج لاره په خموخ نبی حضرت محمد سلام بیزتی کړی دا له پوښ شوی دی او دې باره کې د ونه سب څه ویل دی راځه سره وګورئ مسلمانان خپل ایمان جذبه د اوخه دا ویډیو سره زګر شیر کړئ زګر درته وایم چې د سوشل میډیا جنگ دی په دې جنگ کې تاسو خپل حصہ واخلئ اسلامي جمهوریت پاکستان کې دننه زمونږ په نبی وسې داسې کمنټس کېږي او داسې عجیبه ده اعوذ بالله چې زما په خوله هم دا کمنټس تاسو ځکه په دې سکرین باندې شو کوم چې آینده داسې خبره اتره نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پښتو بنوري پیج لا ګستاهی کړی دا د باقاعده پوسټ کړی دی او د باقاعده نور خلکو میسج کمنټ کوي دا بالکل کمنټ مکو دا د اوس الفاظ استعمالوي نو دا فاسق دا آی ډی جوړه شوی د پاکستان په نمبر جوړه شوی دا دا کس په فورن ونیول شي ځکه په دې باندې دومره فوټ وي دومره فوټ د آی ډی بلته کینی د 358 فالوور دي نو ډیزر ملګری دي او د دومره فوټونه وي دا چې بلته کی د آی ډی فیسبوک دا ډیلیټ کی دا ختم کی نو د ګستاخی کې محمد نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا ویډیو مخکې ما ګوس لازمي شریک زکه چې د ګستاهی کړی د محمد نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نو ډیر بد کاری کړی د کوم ګستاهی د کړی دا اوس ونیو د بنیره د اډي د دې بلامه جوړ کړی دا په نمبر پاکستاني دی دا به دا ونیول شي نو هر څنګه نو خپل د درخواست کول ځکه دا به خامخا نیول کیږي نمبر پاکستاني په نمبر اډي جوړ شوی دا او بل دومره فوټو وای چې د فیسبوک والا چې د دومره د اډي بالکل ختم کی مدا ویډیو سره شریک هم ډیر مهرباني والسلام